تاسو غواړئ چې ستاسو د ادارې یا د کمپنۍ چې کوم پرپز دی او ویژن دی هغه دې پوره شي، نو تاسو له دا پکار ده چې د هر یو څیز په اداره کې د دغه ویژن او مقصد سره وتړئ او په خپله پې هم عمل کوئ او خپل عمل نه دا ثابتوئ چې زه د دې مقصد دپاره څونه زیات سنسیر یم او څونه زه کوشش کوم، نو ستاسو امپلایز او فالوورز به تاسو فالو کوي او ستاسو مقصد به اټومیټیکلی حاصلیږي. او که داسې نه وي نو تاسو به هم پریشانه او ستاسو امپلایز به هم پریشانه. امپلایز به د خپل سیلری پروموشن او د بونس او مراعاتو دپاره پریشانه او تاسو به د خپل مقصد دپاره پریشانه او تاسو به په امپلایز بدګمانه او امپلایز به په تاسو بدګمانه وي. او دا ساده خبره ده، کله چې یو کمپنی یا یو اداره په خپل امپلایز کې اعتماد نشي ګټلی، نو هغه امپلایز په دغه کمپنۍ او اداره باندې څنګه اعتماد وکړي؟ ډیره فطري خبره ده چې زه د یو کمپنۍ د یو ادارې ملازم یم او هغه زما زړه ونه ګټي او زما اعتماد ونه ګټي، نو زه به څنګه په هغه باندې اعتماد وکړم؟ او چې زما په هغه باندې اعتماد نه وي، نو څنګه به زه دونه محنت وکړم چې د هغه ویژن او پرپز یقیني شي او پوره شي. او بیا مونږ په اداره کې د امپلایز د موټیویشن لپاره مختلف قسمه مینیپولیشن ټیکنیک استعمالو، کوم چې موږ مخکې ویډیو کې ذکر کړی دي چې هغه د پیسو لحاظ سره هم ډېر زیات ګران پروزي او د هغې فایده هم ډېر وقتي وي، لانګ ټرم سکسس دپاره هغه ناکامه وي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.